السلام علیکم زما د یوټیوب ملګرو. په تېره شوو 2-3 ویډیوګانو کې موږ د غني خان بابا پوره بایوګرافي سټډي کړې وه. ابتدایي ژوند د هغه، عملي زندګي، شاعرۍ طرف ته څنګه راغی، کوم کتابونه یې لیکل دي، ټوټلي چې دی هغه موږ په هغه 3 ویډیوګانو کې 3 ویلاګو کې موږ پوره کړی ده. ټیک ده، په 3 پارټه کې ده. نن چې دی نن مې درله د غني خان یو تاریخي یو بایوګرافي ده، خو په هغې د خپلې خولې نه تاسو واورئ. د غني خان خپله زندګي کوم مشکلات پرې تېر شوي دي، کوم ژوند یې تېر کړی دی، د هغې هغه خبرې تاسو ته په خپل زبان کې کوي. مطلب د خپلې خولې نه تاسو ته خپله زندګي بیانوي چې په ما کوم تکلیفات راغلي، په ما کوم سختۍ تېرې شوي، ما کوم ځای کې تعلیم وکړو، نو هغه راسره واورئ د هغه د خپلې خولې نه. زه د 15 کاله وم چې مور مې مړه شوه. ولي خو ډېر وړوکی پاتې شو او یو خور مې وه، هغه هم باچا خان جیل کې وه، هغه چې هغې لره ګناه نه وه، هغه دې وپانه کو مړه شو. بیا د هغې نه پس موږ نیال ویولو، نیکه مې سن 27 کې هغه مړ شو. نو بس بیا موږ داسې یو بورډینګ کې د اسلامي سکول باچا خان جوړ کړی و. هغه وی که خپل زامن ولا نه راولم نو خلک به چې د غریبانان زامن یو شان سکول کې دي او دا خپل ښه سکولونو کې جوړې موږ یې هلته بوتلو پېښور کې اتمانزو کې. نو سو یو خان ورته یو کور بخلی و، بس هلته په ټکور به ناست و، قرآن او حدیث او دا بلوغ المرام او اصل محاذق قرآن شریف هم بخاري او مسلم او مشکات او صرف او نحو، دا ټول دا اسلامي علمونه مې د باچا خان دا خیال وي دې مولا کومه. هغه وایي چې مولا په کار دی چې هغه دلته د مولیانو ډېر اثر دی. دا خو به هر یو شي سیاست اړخ ته وکړه. نو هغه چې انډیپینډنټ وي او په خېټه موړي نو هغه حق خبره به کولی شي. نو د هغې لپاره زه دا کې ورټومبلم. نو هغوی سره زه 9 مې هملته پاس کړ. بیا دلته کالجونه یې نه اخېستو، انریکګنایز سکول. نو زنګه وړوکوالی خو ډېر تکلیف تېر شوی دی. قیصه کول خاصې وخت خو زموږ نوکران زامن زموږ نه ښه حالت کې وو، ډېر بد حالت کې. موږ هر وخت به وږي تږي او یخني به هم کېده. دغه 3 روپۍ د میاشتې د بورډینګ خرڅ نو په 2 روپۍ د میاشت کې هغوی د څه راکوله، هسې راکولي شو او ډېره ارزاني شوه. نو بیا همسې راکولي شو. بیا مې کاکا د انګلینډ راغی، ډاکټر صاحب جنګ خلاص شو، هغه راغی. نو هغه بیا بابا سره خو مې جنګ مانګ وکړ ډېر. وی دا هلکانو زندګي تباه کړه. زموږ د فیملي ستا نور هلکان چې ورسره د ولي او د علي، نو دوی خو یې واخېستل ډېردون سکول ته یې بوتلل. نور هم 315 جدید عمر ماشومان وو زموږ خاندان کې. او زه چونکې بیا 9-10 کې وم، نو هغه وایي چې ده بوتلو څه ضرورت دی. زه بیا د جامع ملیه نه مې 10 پاس کړ او بیا هم هغوی واخېستم، بل کالج نه اخېستم. نو دلي ته لاړم. هغلته هم دغه حال وه، غریبانان وو، هغوی سکول سره پیسې بنوي. کالج سره ډاکټر ذاکر حسین زمونږ دغه پرنسپل و او داسې زړې مړې بنګلې به یې واخېستې قرالباغ کې. هغې کې به موږ ناست. اوس خو ډېر عالیشان عمارت جواهرلال والا په لکونو کروڑونو روپۍ ورکړی. اوکلا کې یو ډېر زبردسته اردو یونیورسټي جوړه کړې ده. هغه وخت کې هېڅ نه و. نو هلته زه هم یو کال هلته وم. بیا عربي مربي خو ما دلته ویلې وه، داسې به مې ویلې لکه پښتو چې وایو یا انګریزي چې وایو. نو هغه هلته چې لاړم نو هغه عربي کتاب هغه استاد چې راکړ نو هغه ورته سبا له ما ټول ووروه. نو هغه ما ته چا بیټا تم سکھاؤ کو اسلم جرجپوري نوم و، هسټورین و مشهور. نو هغه به خپل تاریخ لیکه او ما به هلکان ته عربي ښوول خپل کلاس ته. بیا د امتحان په ورځ باندې باچا خان تار وه چې راشه دی ارجنټ دی. خدای وار مې خطا شو په بده ورځ باندې همدغه شانته امتحان مې پرېښود. امتحان چې یو ورځ نیمه پاتې وه. نو چې رالم دلته وي چې دا بچه سقه بغاوت کړی دی او امان الله خان صاحب جاب رالېږلي چې ما سره ډاکټران نشته او سټیشن بیررز او فرسټ ایډ او بالکل میډیکل ډپارټمنټ د فوج کې نشته. نو موږ شپږ ډاکټران روان شوي دي، تیار شوي دي. ډاکټر صاحب یې مشر و د ډیلیګیشنه. موږ 22 تله هلکانو د کالجونو نه یې وله روغ کړو، ټول فرسټ سیکنډ اییر والا وو. نو څه خو د افغانستان سردارانو زامن وو، څه دلته ډېر خلکو. نو زه هم پکې باچا خان افر کړی وم 10,000 روپیو دا یو زوی. ما ورته زه څه ګډور یم، زما یې تپوس مه پوس نه کړو، خو بس زه ولې
نو هغه چې مونږ ټرینمنټ وکړو هغه فرسټ ایډ مې د کور دی راله جوړ کړل هغه پټۍ تړل سټریچر بیر کې داسې به زخمي اوچته وی او داسې به وړی هر څه مو کړل بیا پیرنګیانو پاسپورټونه نه راکول نو د هغې پورې هغه بند کړ چې امان الله خان کوټې ته لاړ بیا کوټې ته مې بابا ویل لاړ ورته چې ته راځه مونږ سره اشنا وکړې دیره شه او مونږ به دلته کې د دې نه مونږ به هم سړي ولیږو دې قبایلو ته او مومندو کې حاجي صاحب د تورنګ نو زموږ رشته دار هم دی او مشر هم خپل هم دی نو د مومندو لښکرو کې نو تابع په تخت کې نو هغه ورته وایي چې زه د خپل تخت دپاره د یو پښتون وینه یو څاڅکي وینه تویول د کفر ګڼم او بس زه به اټلي ته لاړ شم او دغه نو بس هغه بیا د میشن پاتې شو بیا ما ته جامع ته لاړ شم بس ما ستیاګره مې شروع کړه نه ځم هېڅ چاته نه ځم جامع اظهر ته لاړ شم نه مولا کېږم نو بیا کاکا مې ته وایي چې پرې داسې ژوند دې خو له خراب کړو خو چې اوس په دې اخره خو زده کړي نو لنډن ته ولېږلم نو هلته یې مې مولا کره ولېږلم نو هغه سره مې یو کال یو نیم ورسره وم خو هغه ماته څه خول مول نه خپل ورته خول اولډ ټسټمنټ نیو ټسټمنټ نه خو ټول ما راته خو ما به عربی کې ورته یعقوب وي هغه به ته جیکب وي ما به یوسف وي هغه به جوزف وي نو بیا د هغه ځای نه بیا پاسپورټ واخیست د هیډ ماسټر صاحب د عثمانو د هیډ ماسټر په هغه لاس لیکلي د سرټیفیکټ چې ده لسم پاس کړی دی او فلانې فلانې ژبې ولې وردي و دا دي هغه دي په هغې زه د امریکې یو یونیورسټۍ اکسپټ کړم هلته کې کیمیکل انجینرینګ په کلاس کې د ترو جوړولو چل یې زده کړه د هغه د بابا مې دا خیال و چې دا ټول زمونږ د وطن دا څیزونه چې دي نو دا پیرنګان را میټیریل وړي او هغلته کې فینشکینګ یې راکړي نو هغه وی چې د هر یو قصب د خپل خاندان نه یا د خپل پښتنو کې یو هلک ولیږو ډاکټر صاحب یو زوی ټریننګ له ولېږه مدراس ته هغه راوتښتېده او ما ته اطلاع شوه ترو چېرې زده کوه نه څوک خبر چې ترو په کارخانه 100 روپۍ لګي نه چې د دې څه چل دی دا خو چې خو هېڅ نه د ښځه وې د خدای په حواله وه نو هغه زه لاړم امریکې ته کالج کې وم هغې کې ما یو څو کاله تېر کړل هغه دغه چې آخري پریکټیکل صاحب پاتې شوه نو بیا ما دلته کې رنګ جایداد مې دا ضبط شو ټول روپۍ هم په هم خلکو چې چا سره وي هغوی بس کېناستل پې هغوی خو چې زه لاړل ختم شو دوی موږ ټول خاندان هلکان ګیر شو خور مې یو سکول کې ګیره شو انګلینډ کې ډاکټر صاحب یې ویل ور په ډرپیشا کې سکول کې ګیره شو زه په اکسفورډ کې ګیر شو زه امریکا کې ګیر شم دا شانتې ټول مونږ در په در خو خیر هغه ډاکټر صاحب دوی چې زما 2 کاله مشر وم هغه بیا ایم ایم کړی و بیا بیرسټر شوم نو هغه څه کوشش مو شو که مور یې پیرنګی وه نو پیرنګیان هغه ته ښه دغه ورته یعنې خزل کو نه غراغ را ورسید خو اته میاشتې هغلته کې ما د کور نه خط نه حساب نه هېڅ نو رالي ډېر تکلیف کې مغه عمر تېر کړ خو د ما پرنسپل هغه زه د هغه کالج په هغه فوج کې نوکر کړم یونیورسټي کور ورته وایي که څه وایي ورته یونیورسټي کیډټ کور نو هغه بیرس کې به اوسېدم هغه هلکانو سره کیفیټریا کې به مې ډوډۍ خوړه او جیب خرڅ به یې راله روپۍ مې پرې راکولې د کالج نه به یې راکولې بیا چې زه رالم دلته نو مې واپس کړی ورته نو بیا هغه تر زوی چې مې راغی جان نو هغه ما له روپۍ لږې شان راولېږلې زه په لنډن ته رسېدی شم بس او ما ته وایي چې مه راځه او دا کورس خلاص که بیا راشه او دا دي هغه خو ما ورته ویل اوس نه کېږي ما باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي لږې تندې نو ما ویل سر دې وخوري کورس ځم کلي ته هلته به روپۍ مې په کور را جمع کړم دی او کالي جاره به را غونډه کړم د نیکه بابا د ځمکې مې نو بس بیا به راشم کورس به هم خلاص کړم کورس هغه پریکټیکل حصه پاتې شو نو تیوریټیکل خو مې ټول خلاص کړی و نو هغه یې چې زه رالم دلته بیا باچا خان لیدو لاړم دلته کې خلکو شکایتونه ورته کول چا به ورته پیرنګانو جامې اغوندي چا به ورته ټوپۍ په سر راپسې خدای خیر ملګرالې ورته را هیټ ولې په سر ما ورته ویل بابا زما خپل سر دی هر څه چې په سر وم تاسو ولې خفه کېږئ بیا به زما آسونه ډېر خوښ ول یو کرنیل نه مې نوخار کیس اخیستی و په هغې به زه پټو ته تلم راتلم وی بیا دروند کښېنه په حجره کې چې سم د خانانو په شان ته په اسمان یې ټټ ټټ دی خوا کټ کټ دی خوا وی دغه یې جوړ کړي یاره زه هم ډېر تنګ شوم هغوی هم رانه تنګ شوم باچا خان ته یې خطونه ولیکلي د دې ملک پر سم رواج نه پرېږي او دا دی هغه دی هغه چې زه لاړم هغه د ما نه ټکټ میکټ واخېست او د یې جواهرلال له ولېږله چې وی دا زوی زما ټول امریکنۍ شوی دی او زه یې وړوکي لېږلم زموږ هوم لایف هم نو چې واړونه مور مړه شوه
امور مې ډېر عجیبه حالت کې مړه شو خو باچا خان خپل هغه سوانمرۍ کې مې لیکلي دي یو مولا ورته چې د کټه تو شو بس ځان افر کړه د په ځای ته مړه شي دی بچ شي نو بس هغه هماغه وکړل نو په سبا له هغه ناجوړه شو زه بچ جوړ شوم په درې ورځو د کټه پاسېدم او هغه لاړه ګورله نو ما دا نه منل دی خو به دا خبرې کولې خو چې باچا خان بایوګرافي کې مې ولیده نو بیا ما هم منله نو هغه بیا زه لاړم جواهرلال سره یو کال هلته وم الهاباد کې بیا د بهار د ارض کې کړه 1935 کې دلته هېڅ انتظام نه و هغې کې 75 خلک خو ګورمنټ منل چې مړه شوي دي خو ډېر خلک مړه او هېڅ د ریلیف انتظام نه و د هسپتال نه و سټریچرز نه و اوس خو هر څه له ګوله لاړه شي که نه خو پیرنګانو وخت د هندوستانیان دغسې پراته وو زخمیان مړه کېدل نو ډېر پقار شو خاص هم غوسه ناک و دلته یې ډېر سخت تقریرونه وکړل چې بس راغی نو زه خو جیل ته روان یم نو دا لور وه اندرا د هغه ورځو کې د 115 کالو به وه هغه به داسې 21 وم نو موږ ته یې ویل چې ما تاسو له ټیګور یونیورسټۍ کې انتظام کړی تاسو دواړه به هلته ځئ نو بس موږ دواړه هلته لاړو بیا هغه کالج کې د جینکو داخله شو زه هم زه لاړم جرنالیزم زما مضمون و ندار د کومه نو هغه ما له یو مضمون هغه استاد راکړ ما به یو ګنټه کې خلاص کول مې کوله بیا به ټول داسې خوشې ګرځېدم خدایه څوک وم ټیوټر زموږ شو پرسنل ټیوټر زما د اندرا نو هغه د آرټ کالج پرنسپل و آرټ کالج کې هلته ټیګور و یو میوزیک کالج و یو پینټینګ و یو کالج اف ډانسینګ و یو د سکلپچر و نو ډېر هغه هم خراب حالت کې و هغوی کې دا کچه کوټې وې هغې کې به اوسېدو د پاسه په سفر و ماران به پکې ګرځېدل نو هغه بیا زه تنګ شوم خوشې باسې ګرځېدم نو هغه پرنسپل له ورغلم یوه ورځ مې زه څوک وم چې څه کوې کوه خو دوه درې ورځې ورغلم نو ما یار دا خو په لیونه وړېدلم ما ویل ښه ده نو بیا هغه آرټ کالج کې یو د هغوی استاد یو سکلپچر استاد و نو بس هغه سره زما دوستي شان شوم زه هغه سره یو ورځ هغه سټوډیو ته لاړم نو هلته سټوډنټان ناستو د خټې نه سیزونه مې نه جوړول ډېره ښه خټه یې ولې جوړه کړې وه بندېدارانو ما هم راواخېسته لکه شان په میز مې کېښوده وه چیندخ مې جوړ کړه که چرمخ کې خوسه مې ترې جوړ کړل داسې مې دوه درې سیزونه جوړ کړل نو هغه هغوی پرنسپل ته ویل چې ته راشه دې هلک کې خو څه چل دی نو هغه چې راغی نو هغه ورته ویل چې دا خو ډېر دی ګفټډ دی او دا دی هغه دی خو یې د تا مه وایه بیا نور هغوی به موږ به چې په پکنیک یا څه باندې به تلو دا اوچ رنګونه به یې راواخېستل ټولو ځان سره استادانو ملکانو ځکه چې پینټینګ مینټینګ سامان خو هم نه شوړې نو هغې باندې به سکیچینګ میچینګ کوو دا کریان که نه کوم چې اوس زما دلته کې هغه شوي دی هغه زما هغې باندې کوم زه خو مکس کوم کریان او کله نه کله آیل کلرز کني کریانز او پوسټرز ټول زه ګډوډ استعمالوم نو د هغې پته نه لګي دغه ته آرټسټانو ته چې ګوري ورته نو هغې کې بعضې افیکټس پکې داسې چې هغه پوسټر کلرز کې نه شي راتلی ځکه چې هلته ما کریان استعمال کړي خو یو دوکه شان دی چې څه کوم نو هغه بس بیا د هغې ځای نه رالم شانتنیکیتن بیا یو څه موده پس یو کال پس مې بابا راغی د جیله راخلاص شو نو هلته راغی د هغې پر زه بیا د هغوی د یونین صدر وم نو هغه جینکو هلکان ورته ډېر لوی هغه سړکونو باندې ورته ګلونه جوړ کړل او دغه یې جوړ کړل او میوزیک کالج جوړ ورته هغوی ورته ټول دا سازونه غږول د ټیګور دا ګډې دی ورته جینکۍ هلکان ټول ډېر خوشحاله شو بابا خو چې وردې ته راغی نو ګاندهیجي ته یې وویل چې دغه ځای زما د زوی دپاره ټیک نه دی او ټول بنګالیان وي تور تور دی غني پکې دا سپین سپین د ګلاب پسې به ښکاري وی ټیک جګه نه یې مې غني کړي و ټیک نه یې خیر بیا جو پرنسپل راپسې راغی وردې ته او ګاندهیجي ته وویل چې دا مې ته پرېږده او داسې هلک له 50 کاله کې نه دی راغلی ټیګور هم ولې خط ورکړی چې پرېږدی چې دی آرټسټ شي او دغه شي او د استاد نوم به وشي خو بابا مې ویل چې که د سور رنګ په کاغذ ولګو که شین ولګو نو د هندوستان په دنیا کې به څه فرق راشي نو ګاندهیجي ورته ویل ټیک دی خان صاحب بس نو دواړو بوډاګانو ویل چې بس مزه هلته نو زه نسلم نو بیا بابا مې چې ته ترو کارخانې ته لاړ شې او هغلته کې خپل پریکټیکل کیسه خلاصه کړه نو زه د هغه ځای نه ترو کارخانه کې لاړم نوکر شوم هغه کوم ځای وه جي کارخانه ګولا ګو کرنات یو پې کې وه
دا سیتاپور ته نږدې وه د کوم د شیخ جواهرلال ښځه چې د کوم کلي وه نو هلته زه 9 کاله وم نو هلته سوپروایزر شروع شوم او بس هغه څوکې ته یې لاړم چیف کیمسټر یم او ورسره انجینیر یم او داسې دواړه شوم زه کیمیکل انجینیر یم دواړه یم نو بیا هلته کومه نو بیا دوی دلته تخبیه کې د عامل جوړو نو هسې زما کې د کیوریاسټي وه چې یاره پښتانه به انډسټریل لیبر شیک نه به شي او څنګه به دوی کوي او دوی به څنګه ومني ډیسپلن دوی خو داسې خودداره شان خلک دي ملک به دوی کار څنګه کوي نو دغه کیوریاسټي د وجې نه هلته ما ښه ډېر ښه پوسټ به و ډېره تنخواه هم ډېره وه د دې د 500 و هلته خو زه رالم د عامل مې هم جوړ کړه دلته یو زوم به یو چک وه مې د بالاحصار نه راوخ که پیرنګان نیولې وه جنګ ورځ وې چې د عامل شروع کړو نو هغه خو جرمن سټیزن و نو بس ما هغه دواړه شروع شوه ته نو جوړم که نو کله نه کله به کېناستو خندل مې هم ځان پورې ځکه چې څنګه ډاکټران چې وو نو هغوی خو نټ او بوټ کې فرق نه شو کولی هغوی په دې نه پوهېدل چې اوس په تخبیه کې خو سایډینګ هم نشته چې هغې باندې زیاتي د ریل هغه ډبې ودرېږي خو یو لاین تللی دی اوس دا مشینري به کوزه وکړم زه نه خو خیر مردان کې مې یو سایډینګ صحیح کړو نو هغه هماغه سټیشن ماسټر ته وویل خو بیا کریز نو بیا هغې له ما هغه کرین جوړ کړ دلته په هغه د اوسه پورې ولاړ دی په هغه پاټلۍ د پاسه مو لګاو یو 3 دغه هم ګرډز هم داسې ولګوله منځ کې مې پکې پولي واچوله بیا د هغې هغه حصې یو ټوکړه د هغې 4 ټنه 6 ټنه به وه دلته کې 2.5 ټن نه غټه لارۍ نه وه هغه به څه په چلونو ملونو مونږ هغه